تاسو ګورئ په قرآن کې الله جل جلاله یو څه کسان داسې یاد کړي دي چې الله په نامه باندې یاد کړي دي او الله رب العزت د قهر او د غضب کلمات یې د دوی په باره کې ویلي. یو په هغو کسانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي. ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه اکا دي. الله جل جلاله څه وایي؟ تبت یدا ابي لهب وتب. دا د هلاکت، دا د قهر د غضب کلمات چې د ابو لهب په باره کې الله جل جلاله ویل. دا ولې؟ لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښې وه، طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښې وه. د مؤمن دپاره اول وار الله عز وجل وایي اول شرط د مؤمن د یو انسان د کامیابي دپاره ایمان دی. در ایمان وروسته الله تبارک وتعالی ټوله قرآن تاسې وګورئ، در ایمان وروسته به الله وایي وعملوا الصالحات، نیک اعمال. نیک اعمال، نیک عمل زه ښه یم که به ته راشه یې. یا نیک عمل هغه دی چې الله او د الله رسول یې وښیي چې دا کار کوه دا مه کوه. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ژره پرېږده دا نیک عمل دی، بس خبره خلاص شول به دي. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړله دا بس نیک عمل دی، په دې خبره خلاص شول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسواک وهي بس دا نیک عمل دی، په دې خبره خلاص شول. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ویل چې مې کوه بس بله خبره خلاص شوله. ته اوس نشې کولی چې بیا له ځانه بزرګۍ شروع کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله عز وجل وأوحي إلي أن تواضعوا، التواضع خلق الأكابر من الأنبياء والصالحين، وذلك بأن يستشعر المؤمن عجزه وضعفه أمام عظمة الله وجلاله فلا يتكبر على أحد. د الله جل جلاله چې موږ ته دا وایي چې تکبر مه کوئ، یو پر بل لویي مه کوئ. دا ځای موږ ته ښیي چې ګوره چې تر خولې دې دا راونهځي چې زه خو مولوي صاحب یم، ته پلانکی صاحب یې، زه ملا یم ته امیه. دا خبرې به نه کوې. و دا ځای دی. الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د عالم قدر نه کوي هغه زموږ څه نه دي، څوک چې د سپین ږیري قدر نه کوي هغه زموږ څه نه دي. حتی په یو روایت کې راځي چې څوک د علماو او د سپین ږیرو خلکو ته په کمه سترګه باندې وګوري دا علامه د نفاق ده، چې په دې سړي کې نفاق دی، منافقت دی. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم به په ټوله زندگی چاته دا نه ویل چې زه څوک یم ته څوک یې. دا خبرې نشته په اسلام کې. اسلام کې ایمان او نیک اعمال. که تا ته الله جل جلاله بیا علم درکړي د علم د خپل اجر دی، که تا ته الله جل جلاله نور تقوا درکړي د دې د خپل اجر دی، که ته الله جل جلاله په یو نیک خاندان کې پیدا کړی لکه بني هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان، جلا دا یو سعادت دی الله تبارک وتعالی ته درکړی دی. دا قدرتي برخې دی الله درکړي دی، په دې کې تا سره څوک سیالي نه کوي. دا رقم د مؤمن د ایمان علامه بدای د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره د بني هاشم سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر محبت کوي. لیکن چوکاټ یې معلوم دی چې د الله او د رسول د قانون مطابق که بني هاشم و سید و اوس دا لک زما خورۍ دي، دا موږ تقریبا 6 دوستۍ د سیدانو سره لرو، هاشمیان دي سیدان دي. نو د بني هاشم سره د بني هاشمي قدر کوم، لیکن په چوکاټ کې د چی شي د اسلام د الله دین به نه ورته پرېږدي. د الله د دین مخالفت کې وکړي داسې به پرېږدي ورته ځه الله دې مل قدم له ولاکت سره واخله. ولې موږ مسلمانان یو، موږ دې دپاره د بندګانو عبادت الله نه پیدا کړي، خپل عبادت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چاته نه دی ویلي چې تاسې زما د اهل او زما د خاندان چې که ناروا و که ظالم و که غل و که ډاکو ته په پسې ملګري سي. نه نه، دا اسلام نه وایي موږ ته، دا د اسلام ضد خبرې دي. ځکه الله تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسانان ټوله په تاوان کې دي ما سوا هغه کسان چې هغه ایمان راوړي او نیک اعمال ترسره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی لا یفخر احدنا علی احد. ای انسانانو پام کوئ چې یو پر بل فخر سره ونه کوي. فخر خو نو دې ته وایي زه عجز صاحب یم، ته عام سړی، ته وګوره زه د پلانکي قوم یم، پلانکی خیل یم، پلانکی زه یم، د پلانکي د خان اولاد، د پلانکي خان د کورنۍ یم، ته وګوره زه وګوره، دا ته وګوره زه وګوره. بس دغه ګمرۍ ستا بس ته ماله. که مولوي صاحب یې، که آغا صاحب یې، که پیر صاحب یې، که عجز صاحب یې، که خلیفه صاحب یې، بس دغه ګمرۍ دی بس ته چې دا ودې ویله بس خبره ستا دپاره بس ده. ته بالا ګمراه یې، ستا په ګمرۍ کې هېڅ شک نشته. په اسلام کې دا خبرې نشته. ځکه څوک وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا یفخر احد علی احد. یو پر بل باندې فخر مه سره کوي. هېڅ فخر چې دی فخر حرام دی، دا تکبر دی. ته نسې ویلی چې زه پلانکۍ قبیلې والا یم، زما نسب درته ښه نسب، ته نسې ویلی. ته هلته معتبره یې چې ته دینداره یې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
الله عز وجل ګوره اول ور الله وایي له یوه مور او له یوه پلار پیدا کړي یاست. هېڅ فرق مو نشته، د عربو د عجمو هېڅ فرق نشته، د یوه مور د یوه پلاره پیدا یاست. بیا مې قبیلې او شاخونه صرف د تعارف لپاره ګرځولي یاست چې دا سره معلومه شي چې دا پلانکی د پلانکي قوم والا دی یا پلانکی د پلانکي قوم والا دی. بس دا د پاکستان دی، دا د افغانستان دی، دا د ایران دی، دا بیا د سرحدات خو موږ معلوم کړي دي. یا مثلا داسې وطنونه پخوا دا د مدینې منورې دی، دا د مکې مکرمې دی، دا د حجاز دی، دا د شام دی، دا د عراق دی. بس دا خبرې کوي. نور دې دپاره نه دي چې د شام والا چې دی هغه در مدینې والا ډېر افضله دی. نه دا رقم نه ده زما ورور، دا خبرې غلطې دي.